سلامونه درنو لیدونکو. ډیپلوماسي له فرصتونو د ګټې اخیستو هنر ته ویل کیږي. تر ډیره په ریالیستیک مکتب کې د تحلیل وړ ده، خو له انسان محور اخلاقي اصولو څخه واټن لري. په دې معنی چې په هر فرصت کې ډیپلوماټان د هیواد ګټې تعقیبوي، که دا سیاست د جګړې وي او که د سولې وي، که دا ادبیات د سولې وي او که د جګړې وي، همغه ادبیات کاروي چې د هیواد ملي ګټې پکې وي. خو آیا ډیپلوماسي یوازې د واکمن سیاسي نظام د سیاستونو د پرمخ بیولو وسیله ده؟ که اخلاق، ضوابط، اصول او معیارونه هم پکې ځای لري؟ ډیپلوماټان په پیچلو متضادو سیاستونو کې د خپل هیواد لوی ملي ګټې تعقیبوي. خو له بده مرغه په دې وروستیو کلونو کې ولیدل شول چې یو شمېر افغان ډیپلوماټانو په خپلو څرګندونو کې روښانه کړه چې د ملي ګټو پر ځای په خپلو ماموریتونو کې ګوندي او قومي ګټې پالي چې له ملي منافعو سره په بشپړ ډول په ټکر کې دي. نن پر همدغه موضوع بحث لرم. میلمه را سره پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز صاحب دی چې کلونه یې د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې دندې ترسره کړي او دارنګه په بهرنیو هیوادو کې ډیپلوماټ پاتې شوی دی. جانباز صاحب ښه راغلاست درته وایم. مننه ښاغلی عاصم، تاسو ته ښه راغلاست. ډېر تشکر. جانباز صاحب، څومره رښتیا هم د ډیپلوماټیک ماموریت له دې نورو حکومتي دندو سره فرق لري؟ هره دنده ښاغلی عاصم مهمه ده، او ډیپلوماتیکه دنده یا ډیپلوماسي په ټولیزه توګه دا هم مستثنا نه ده، خو طبیعتا چې دا یو ځانګړې دنده ده. ډیپلوماسي یا ډیپلومات یا ډیپلوماتیکه دنده دا ځانګړتیاوې لري. یو شی چې په کنوانسیون کې هم راغلی دي د ویانا د ډیپلوماتیکو اړیکو په تړاو او د یو ډیپلومات معرفت هلته ډېر په زړه پورې شوی دی. هلته ویل کېږي چې ډیپلومات د خپل هیواد یو ډېر عالي کدر دی، تعلیم یافته باید اوسیږي او په اجتماع کې د ډېرو حسنه اخلاقو خاوند باید اوسیږي او هیواد سره مینه ولري او خپل هیواد ته متعهد اوسیږي. یعنی دا هغه کوایف دي او هغه مشخصات دي چې حتی په کنوانسیون کې راغلي دي. یعنی ډیپلومات ډېر یو وطن دوسته، وطن پرسته، ډېر متعهد انسان دی خپل مطبوع هیواد سره. مطبوع هیواد ته کاملا ژمن دی، متعهد دی او د لوړو اخلاقو خاوند دی او ډېر مسلکي او ډېر تعلیم یافته کس باید اوسیږي. اوس دا کوایف په دې معنا نه ده چې زه ځان تاسو صفت کوم، زه فقط هغه تعریف چې په کنوانسیون کې راغلی هغه مې تاسو ته وویلې. نو اوس څومره افغانستان د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریتونو ته که سړی وګوري، له کله چې د رسمي اړیکې په نړیواله کچه د افغانستان او نړۍ سره شروع شوي دي، د افغانستان ډیپلوماسي دستګاه څه ډول وه؟ مختلف دورو کې که سړی ورته وګوري، د سلطنت وخت کې راوروسته یا تر هغه وړاندې د تېرو 20 کلونو کې څه ډول و؟ څومره روزل شوي وتلي ډیپلوماټان افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې درلودل؟ ښه، دې کې هېڅ شک نشته چې موږ ډېر ستر ډیپلوماټان درلودل چې هغوی نه یوازې په وطن کې ډېر ستر نومونه لري بلکې په نورو هیوادو کې هم هغې ډېر مشهور دي. زه خپله چې بار بار د نورو هیوادو ډیپلوماټانو سره ناست یم، خبرې مې کړي دي، مذاکرې مې کړي دي، یعنی هر البته چې هغوی چې افغانانو سره غږېږي آمادګي هم خپله نیسي، دې کې هېڅ شک نشته. بیا افغانستان پوهان خو د افغانستان په تاریخ ملزم دي چې پوه شي. نو داسې ډیپلوماټان یا چې د اعلیحضرت امان الله خان د دورې لکه ولی خان، زموږ ستاسو سیار ډیپلومات او د بهرنیو چارو وزیر خپله محمود طرزي، ستر محمود طرزي، بیا وروسته کلونو کې پژواک صاحب، دغسې موسی شفیق، خپله هاشم خان څو دورې سفیر پاتې شوی دی په اروپایي هیوادو کې، په انګلستان کې، په آلمان کې، نورو ځایو کې، په روسیه کې. نو موږ ډیپلوماټان ډېر زیات لرو چې رښتیا نومیالي، ډېر متعهده، ډېر وطن دوسته. یو د هغې دورې چې رښتیا سره هم ما باندې شخصا ډېر لوی تاثیر پرېښی دی
او زه ترې خپله ډېر متاثر شوم کله چې مې ورسره کار کوو. هغه زلمی عزیز نومېده چې یو دوره په روسیه کې د افغانستان سفیر و او هغې نه اخوا پخوا د بهرنیو چارو سیاسي معین و. دا هغه ډیپلوماتان دي ښاغلی قاسم چې د عادي دندو څخه یې شروع کړې وای. یعنې د بهرنیو چارو وزارت کې اوله دنده کله چې ته پوهنتون خلاصوې او ته جذبېږې د یو وزارت په چارچوب کې، هلته یو اداره ده، یو مدیریت دی، کېدای شي اوس په ریاست اوسېږي، هغه آرشیف ورته وایي. دغه د آرشیف نه معمولا ډیپلوماتان کار شروع کوي تر څو هم پوه شي چې دلته څومره یو تاریخ تېر شوی دی او ضمناً د آرشیف د سیاسي پوستې سره هم سر و کار لري. یعنې وقتا فوقتا ته د سیاسي پوستې سره به یو هېواد ته ځي، د سیاسي پوسته به رسوي او ته به هغه سفارت کې چې بهر واقع دی هغې سره به آشنا کېږي. هلته به ډیپلوماتان ویني په بهر کې په کار کې، یو خو دننه په کور کې په وزارت کې دي او هغه چې په بهر کې دي هغه کار سره به تاسو آشنا کېږي، یا چارچوب سره او ماحول سره. بهر د حتما د خارجه وزارت له دفتر نه بهر د په خپل هیواد کې د خارجه وزارت له دفتر نه بهر د کوم سفارتونه چې په هغه مطبوع هیواد کې دي همغو سره د هدف ده کنه؟ نه، زما هدف په خارج کې دی. بهر چې زه وایم یعنې بله په خارج کې دغه سیاسي پوسته چې ده دا خو داسې عادي پوستې سره نه ارسال کېږي. دا هغه پوسته ده چې سیاسي مسؤلیت لري او هېڅوک حق نه لري چې هغه خلاصه کړي. سیاسي پوسته د په کنوانسیون کې درج شوې ده، هېڅوک هغې ته لاسرسی نه لري، هغه ګمرکي کنټرول نه لري، هغه سرحدي کنټرول ته نه مکلف کیږي. یعنی مثلا که افغانستان واشنگټن ته کوم لیک استاوه یا نور څه د مراسلات کېدل، دا به د عادي پوستو کې نه لیږل کېدل، دا همدغه ډیپلوماټانو خپل ځان سره وړله، د هغوی خارجه وزارت یې سپارل. دلته څو رقم ته مکاتبه او مکالمه ده، مخصوصا که خبره د مکاتبې اوسېږي. که دا مکاتبه د بهرنیو چارو د وزارت د طریقه کېږي چې معمولا داسې دی چې هره بین الحکومتي مکاتبه دا د بهرنیو چارو د وزارت د طریقه کېږي. او مثلا زمونږ کومه دولتي پریکړه ده یا کومه خاصه موضوع ده کنه چې د حکومتو په اړه ده، که دا د هوکړو کوم طرحه اوسېږي، کوم پیشنهاد اوسېږي، کوم یاداشت اوسېږي، یاداشتونو نمونې ډېرې زیاتې دي، نو دا ټول مثلا حکومت تصویبوي، سپاري بهرنیو چارو وزارت ته. وزارت د بهرنیو چارو وزارت یو کاپي لیږي د هغه بل هېواد سفارت ته دننه په کابل کې، که جنرال قونسلي اوسېږي هغه جنرال قونسلي دفتر ته، او یوه کاپي، البته دا کاپي چې زه وایم هغه کېدای شي دواړه اصلي اوسي، یعنې یوه نسخه یې دننه په کابل کې په هغه سفارت، مثلا د متحده ایالاتو سفارت یا د روسیې سفارت ته یو یادداشت ترتیبېږي، درست، چې دا یادداشت باید د هغه حکومت ته ولیږل شي. حکومتونه مستقیما سره خبرې نه کوي، بهرنیو چارو وزارت د وسیله ده چې یو نسخه لیږي د هغه هېواد سفارت ته چې زموږ په کابل کې په پایتخت کې مقیم دی، او بله نسخه لیږي زموږ سفارت ته په هغه بل هېواد کې. هغوی بیا خپل حکومت ته ګوسیلوي. داسې ده متاسفانه چې په دې وروستیو 20 کلونو کې یا 10 کلونو کې زموږ ډیپلوماسي درهم و برهمه وه. هر وکیل ته سفارتونو ته، هر وزیر به ته سفیر سره به کتل، هغوی به کورو ته خپله دعوت، یعنې دا دې ته فقط او فقط کولی شو چې بې نظمي، بې دولتي، ناپوهي او یا هم په ډېرو وخت تر ډېره بریده یو رقم ته وابستګي خارجیانو ته. هیڅ هېواد کې یو دولتي مامور بې د بهرنیو چارو د وزارت د اجازې څخه هیڅ کله سفارت ته نه ځي، هیڅ کله. او هغوی دغه سفارتونه هم کوشش کوي په نورمالو هېوادونو کې چې هر څوک دعوت نه کړي، اول خو نه ځي،
دوم هغه هېوادو کې. مګر زمونږ خو به متاسفانه یو تاسو ته یو قصه وکړم. یو وخت کابل کې وم، یو فرانسوي ضیافت ته دعوت شوی یم. ولې فرانسوي ضیافت ته زه به تاسو ته ووایم، ځکه چې ما هغه پوهنتون کې چې ما درس ویلی، زه د فرانسې د څانګې متخصص، اصلا زه په یعنې په خپل تحصیل کې هغه خپله ما تخصصي زده کړه چې زه د فرانسوي ژبو هېوادو متخصص یم. یعنې زه په فرانسوي ژبه پوهېږم، د فرانسوي تاریخ او دولت، دغه زما اساسي مسلک فرانسوي ژبې هېوادونه دي. نو کله چې ما په کابل کې کار کاوه، طبعا چې د فرانسوي ډیپلوماتانو سره زموږ تماس ډېر و، چې زه په فرانسوي پوهېدلم. نو یو ډیپلومات داسې ما څه په ټوک وکړه چې زه ډېر خفه هم کړم رښتیا سره، چې تاسو ته داسې اعتراف وکړم. هغه دا چې ویلې کله چې د باستیل د اشغال ورځ وسیږي، تاسو پوهېږئ چې فرانسه کې هغه د تاریخي ورځې جشن په اصطلاح استقلال د باستیل د نیولو ورځ ده که نه، چې هغه زندان و هغه خلاص شو، بیا انقلاب وشو په فرانسه کې، تاسو پوهېږئ. نو دوی هغه ورځ جشن نیسي. نو کله چې دا زموږ جشن کېږي، نو موږ څو ډوله افغانان دعوتول. یو ډلې ته ویل موږ د کوکا کولا څښونکو نوم ایښی و، یو ډلې ته د پلو خورانو نوم ایښی و، بل ډلې ته دا نوم. خو هغه نومونه اوس زه نه اخلم، اگر چې زه ورته ډېر جدي شوم او ډېر غم شوم ورسره. هیله ده چې بیا دغسې جملې زما د وطنوالو په اړه زما په مخ کې ما ته ورته خلکو په مقابل کې استعمال نور نه شي. ستاسو په هېواد کې هم هر رقم خلک شته دي. نو هلته ما خپله وجیبه وګڼله چې خپل هېوادوالو څخه دفاع وکړم. نو خو په عین حال کې ښاغلی عاصم همدغسې وه، دغه سفارتو ته، دې ضیافتو ته به هر چا منډې وهلې. تاسو څه کوئ بهرني سفارت؟ څه خبره؟ تاسو څه کاره هستئ؟ که تاسو وزیر هستئ، تاسو خپل مقام وپېژنئ. تاسو څه کوئ؟ کومې اړیکې تاسو؟ بیا هیڅ هېواد کې وزیران سفارتونو ته نه ځي. د هغه وزارت کوم که هغه دعوت کېږي، اول خو باید اجازه واخلئ د بهرنیو چارو وزارت څخه، دا معموله ده. دوم، که تا ته د بهرنیو چارو وزارت دا اجازه درکوي، ته باید د خپلو هغه د چارو مسؤل چې د بهرنیو چارو مسؤل دی هغه ولیږي، ولو که دعوتنامه تا ته رالیږل شوې ده ستا په نوم. معمول داسې ده چې دعوتنامه د وزیر په نوم رالیږل کېږي، اما وزیر نه ځي هر ضیافت ته. هر ضیافت ته نه ځي وزیر، هر ضیافت ته رئیس هم نه ځي. ما کلونه د مسکو په سفارت کې کار کړی دی ښاغلی عاصم. یو جشن ته زموږ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نه دی راغلی، فقط د همغې بخش د افغانستان د بخش مسؤل. یو ځل مې یادېږي چې ډېره خاصه کومه موضوع وه، هغه هم درېیم که څلورم مهم د بهرنیو چارو وزارت د روسیې راغلی. هېڅ کله وزیر رانغی. موږ البته چې د هغې په نوم دعوتنامې لېږلې چې زموږ د استقلال جشن ته راشي، زموږ نورو ملي ورځو ته راشي، که نه، اما هېڅ کله هغې نه راځي. او افغانستان کې بیا ورته وزیران خو لیدل سوي دي په دې مختلفو سفارتونو پروګرامونو کې. نو څه ووایم ښاغلی عاصم؟ نو څه ووایم؟ دا وزیران هلته څه کوي؟ تلویزیون نشر سوي، په سوشل میډیا یې عکسونه راغلي دي مختلفو دورو کې. دغه شلو کلو کې سړی د افغانستان دغه تېرو جمهوریت پر مهال دغه ډیپلوماسۍ دستګاه ته وګوري، تاسو وړاندې لږ اشاره ورته درلودله چې درهم و برهم پکې سیستم موجود و، لکه د ویانا کنونسیون ته تاسو اشاره وکړله چې یو ډیپلوماټ خپل کار له آرشیف نه شروع کوي، قرار مخ ته ځي. خو د شلو کلو کې زه لږ تر لږه ژورنالیست وم، ما ولیدل چې یو کس مستقیما له یو ملکي ادارې، له یو نظامي ادارې مستقیم راغلی سفیر مقرر شوی یا په بهر کې په یو ډیپلوماټیک ماموریت لیږل شوی ده. دا قصې وي او دلیل هم کېدای شي هماغه ګوندي مسایلو چې د خپل ګوند او ډلې او غړي کسان را دننه کولو. څومره د ویانا د کنونسیون مطابق د ډیپلوماسي دستګاه چلیدله؟ مثلا که سړی نمرې ورکړي، 10 نمرې، 100 نمرې، څو ورکړي؟ 3 نمرې. واو، ډېرې ټیټې وې. هغه زما توقع دا وه چې لږ تر لږه 10 کېدای شي جګي. متاسفانه ولې داسې وو؟ همدغه ګوندي مسایل، هغه سکیل، هغه شکالا که نه، یا هغه ټاپ
پنځه ونیسم نو پنځو کې زه درې هم د یو کوچني ماینس سره منفي سره مسلکي خلک ښاغلی عاصم ډېر کم وو، متحد خلک ډېر کم وو. تاسو فکر وکړئ چې د ښاروالۍ کارمندان راتلل ډیپلوماتان کېدل، د ښاروالۍ کارمندان جالب پوهېږئ اول او توقع سکرتران دا وسې دی د په همغه ملک کې د افغانستان ملي منافع تعقیب کړي. یعنې زه خو اوس په دغه مرکه کې دې ته به دوام ورکوو. اوس به زه چا نومونه نه اخلم احتیاطاً خیال، خو بیا به داسې وخت راشي یعنې داسې خلک وو چې اول سکرتران چې هغوی په دغه زموږ ملي ژبو سم نه پوهېدل، دغه زموږ په ملي ژبو سم نه پوهېدل. د هغه هېواد په ژبه خو پرېږده، مثلا روسي ژبه که نه، ته راځې روسیه کې کار کوې، ته څنګه په روسي نه پوهېږې، روسي خو پرېږده، انګلیسي نه پوهېږي، یعنې یو بله بین ملي ژبه په هغې نه دی خبر، پوهېږئ ښاغلی حسن. او داسې یو نه 90% د سفارت په دغه حالت کې دی. د دې قصه به زه هم درته کوم. د یو سفر شاید زه هم پاکستان ته تللي وو له یو رسمي هیات سره، د افغانستان د پارلمان وکیلانو د پاکستان د پارلمان د وکیلانو مشترکه غونډه وه. دې کې د خبریالانو یو ډله مو د افغان پوهنتون د استادانو یو هیات هم ورسره. جالبه دا وه چې هغوی په هغه رسمي غونډه چې کله پیل شو د پاکستان د پارلمان، هغوی ټول هغه وکیلان را مخې ته کړي وو چې پښتانه وو یا په پښتو باندې پوهېدل. مثلا د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا وو. د افغانستان هیات سره په د روابطو باندې خبرې سره وکوي، د دواړو پارلمانونو ترمنځ یې غوښتل روابط سره پیاوړي کړي. نو رسمي هغوی ویلي چې دا د موږ او تاسې د کنفرانس ژبه دي څه شی، انګلیسي که پښتو، ځکه پښتو موږ مشترکات سره لرو، هغه د دوی ټول همغه وکیلان را مخته شوي وو، 30-40 چې پښتانه وو. نو په دې کې غږ وسو چې نه پښتو دي، نه انګلیسي دي، فارسي دي. نو هغوی خپلو منځو کې یو بل سره وکتل چې دلته خو په پاکستان کې په فارسي باندې هیڅوک نه پوهېږي، په دري ژبه باندې هیڅوک هم نه پوهېږي. نو یا د پښتو یې چې دلته موږ هم پښتانه وکیلان لرو، یا د انګلیسي. نو د دغه ډول پیښې یا د دغه ډول یو هغه حادثې زه هم شاید یم. متاسفانه هغه غونډه کې د افغانستان په استازیتوب یوازې یو کس غږېده، هغه هم ترجمان و، هم غږېده او هم یې وینا کوله. نو داسې مسایل کېدای شي په ډیپلوماټیکه دستګاه کې لا ډېر زیات پراخ و، ځکه ستاسو کار روزانه له همدوی سره و. د دوی له اړخه دا خطر څومره د افغانستان روابطو ته، د افغانستان ګټو ته متوجه و؟ ګورئ چې وخت چې ته په یو مسلک نه پوهېږې که نه، او ته دغه مسلک ته اصلا طبیعي جوړ شوی نه یې. ډېری خلک چې په ډیپلوماټیکه دستګاه کې کار کوي، البته ډېر ښه خلک هم وو، دې کې هېڅ شک نشته، ډېر مسلکي ډېر متحد خلک هم وو، دې کې هېڅ شک نشته. خو هغه کسان چې د دغې دستګاه په خارج کې د څه خبره اهرمونه یې په لاس کې نیول که نه، هغوی مسلکي نه وو، هغوی نه پوهېدل په دې کار، هغوی فطرتاً دې کار ته جوړ نه وو. هغوی فکر کوه که نه، اوس زم د کابل یو ځوان یم زم ښاري سړی یم، زم کلي لباس بلکل پوهېږم چې څه رقم یې واغوندم او ښه سلیقه هم لرم که نه. دوی فکر کوه چې دا ډیپلوماټیک دا ده چې دلته د بو درې قیمتي نیکټایي واغوندي او قیمتي بوټان دې وسېږي. مثلا یعنې دا په داسې حالت کې که نه چې ته د یو ډېر غریب هېواد استازی دی، او ته داسې هېواد چې هغې لاسونه په ګدایي پورته دي، یعنې ته خو باید وجداناً شرم وکړې، ته خو باید ډېر متواضع اوسېږي. مونږ به لیدل مثلا دا د غربي هېوادونو دوی هلته چې په روسیه کې یا نورو هېوادو کې دا د نورو هېوادو ډیپلوماتان دوی به څومره متواضع وو، څومره به په عادي لباسو کې ګرځېدل. اما ته د یو بدبخته هېواد چې د نړۍ ګدایګرانو ته د نړۍ د کومکو ګدایي کوي، او ته داسې یعنې خو چېرته دی دغه ستا دا خلک ډېر تصادفي خلک وو.
ډېر تصادفي خلکو. زه نه پوهېږم چې مثلا په څه ترتیب دوی ته تعینېدل، مقررېدل، د څه دپاره دوی دونه غټ غټ معاشونه د څه دپاره، د کوم کار دپاره. او دا د که نه جمهوریت خو وروستیو پورې همدغسې حالت روان و. هماغه اول نه شروع وه تر آخرې ورځ د جمهوریت او پورې دا همدا ګوندي حال ویش د هغه سفارتونو په ویش باندې سوي، لکه څنګه چې د افغانستان د حکومت کابینه او سفارتونه هم دغسې وو. همداسې او بالکل خو د دوی خو مرز کې خو ویشل شوي وو، اما کار به ما غوندې بیچارهګانو کوو. تاسو خو پوهېږئ که نه چې کار څوک کوي؟ کار چې بېطرفه وي. دا محافل نه ستاسو خبره په ځای. خبره څه ده چې معمولا هره اداره کې که هغه سفارت دی، که هغه وزارت دی، که هغه مدیریت دی، خو تاسو کار کړی دی، پوهېږئ کار هغه څوک کوي چې په کار پوهېږي. درست؟ دا طبیعتا کار همغې کس ته ځي. دا نور نو صاحب خپل وخت تېروي، ساعت تېروي او خوشحال دي خلاص چې کلک کلک معاشونه اخلي، مفتو کورو کې ژوند کوي، کرایه خو نشته، کرایه خو ټوله دولت ورکوي او هم ډېرې قیمتي کورونه او نورو د خرچ دسترخوان و کته و پورته کار معلوم نه. او کار هغه څوک کوي که نه، کار هم د دې خلکو معلوم نه، چې نشي کولی. کار خو استعداد غواړي، کار خو پوهه غواړي، په بهرنۍ ژبه پوهېدل مجبور غواړي، د همغه یو همغه دوه هېواد کسه ژبه. چې بالکل همغه یو دوه کسه چې په کار پوهېږي که نه، ټول همغه بار ټول به په کار غور کوي. پروت و. او ټول همغه خو دا طبیعي ده، کار هغه چا ته خپله همداسې طبیعي ځي که نه، هغه اول نفر هم متوجه اوسېږي چې په چا کار وکړي. اوس راځئ چې لږ لږ نور هم په همدغه مسله کې غوڅو ژور لاړ شو. په دې سفارتونو کې څومره ملي همدغه کسان چې یا پوهېدل یا نه پوهېدل، څومره د ملي منافعو ته رښتیا دوی کار کاوه، څومره ګوندي هغه مسایل پالل کېدل. مثلا د افغانستان د حکومت په دننه کې له بده مرغه دا کیسه ډېره زیاته پراخه وه. په سفارتو کې څه حال؟ نه خو دا خو دا یعنې چې د یو بل بعد یې وګورې که نه حسن صاحب، بهرنی سیاست، بهرنۍ چارې ته که هغه په سفارت کې ده یا په ټولیزه توګه ستا بهرنۍ پالیسي ده، هغه خو انعکاس د دننې پالیسي، داخلي د پالیسي کور دننه پالیسي. هماغه شی چې ته نشې کولی، دا امکان نه لري چې ته هغه شی چې په کور کې نه یې که نه، ته بیرون ځان بل وکړې. او په نننۍ دنیا کې چې ټول استخبارات تا پیژني، ټوله دنیا تا پیژني، ستا وضعیت، اقتصادي وضعیت نه خبر دی، ستا سیاسي وضعیت نه خبر دی، ستا د اکنیکي شخړو نه خبر دی، ستا جګړه د قدرت د خاطره په دې خبر دي، دغه تقسیمات د قدرت باندې خبر دي، پوه هستي، پوه دي ټول. ښه ته اوس بیرون کې څه رقم ته ځان پوزیشن کولی شي؟ ته خو دغه شی چې په کور کې او دا به د خندا او دا کله کله به بیخي د خندا وړ وه چې ځینو به ځان داسې پوزیشنول چې ګواکې وطن یې نو نه پوهېږم کاناډا دی یا پاریس دی. داسې خو نه کېږي، دا خندا وړ خبره ده. نو په دې ترتیب او دا هلته مثلا مختلفو پروګرامونو ته بلل کېدلې په همغه مطبوع په همغه هېواد کې چې تاسو ماموریت ترسره کوو. مثلا د نورو هېوادونو د ډیپلوماټانو په پرتله باندې هغه پروتوکول همغه ډول ورکول کېده که دلته پروتوکول هم فرق درلود؟ مثلا د یو غریب هېواد لکه افغانستان، لکه تاسو اوس ورته اشاره وکړله، هغه هېواد د افغانستان له ټولو داخلي مشکلاتو، سیاستونو، حالاتو، اقتصادي وضعیت او سیاست څخه خبر و، که پروتوکول فرق درلود هلته؟ نه، پروتوکول خو هغه لازم فرق نه کوي، ځکه چې دا ډیپلوماتیکه ژبه، ډیپلوماتیک پروتوکول یا تشریفات چې ورته زموږ په ژبه کې وایو که نه، دا خو البته داسې خاص نورمونه نشته په دې اړه، یعنې کوم کنونشنل د تشریفاتو په اړه د پروتوکول لپاره نشته، خو ځینې نورمونه دي چې هغه عرفي شوي دي، هغه اوس منل شوي دي که نه، او هغه د ټولو هېوادونو په مقابل کې مساوي دي. او ډیپلوماتیکه ژبه دا هم ده چې ټول شیان تا ته ښکاره نه وایي که نه، په همغه ډیپلوماتیکه ژبه درته وایي. په ډیپلوماتیکه ژبه تا ته رسوي چې ستا د اقتصادي مثلا زه به تاسو ته بې د دې نه چې د یو وزیر نوم واخلم، زه به تاسو ته یو شی ووایم چې داسې معلومات زیات شي. زه چې روسي باندې حاکم یم، اول ته مې زده کړه کړې ده، دغه ډیپلوماسي ما په روسیې کې لوستې ده، د هغوی په هغه ټاپ پوهنتون کې چې د ډیپلوماتان هلته روزي، د دوی دغه بهرنیو چارو وزیر اوسنی هم همغه پوهنتون لوستی چې ما لوستی. په هر حال ګورئ ښه، یوه کتنه وه چې زموږ ډېر لوړپوړی وزیر
او ما په دغه ټولو د ولسمشران را شروع تر اخره پورې تر وزیرانو د دغه ترجماني په معمولا ما کوله په ډیرو یعنی حساسو موضوعاتو کې اقتصادي سیاسي ته چې پوهېږي ټولو کې تقریبا یعنی 95% ټولې دغه مراودې چې شوي دي ترجماني ما کړې ده چې دا ستاسو د معلومات لپاره. نو د روسیې سره او د روسیې سره او دغه د روسي ژبو حوزې سره یو ملاقات و. زموږ یو وزیر ډېر په یو طمطراق خبرې کولې ښه چې هو ښه یعنې زه هغه انتقادوم نه، خو کېدای شو چې مثلا نور ادبیات انتخاب کړی وای که نه. وی ویل چې والا دغه کمپنۍ سره خو موږ قرارداد نه کوو ځکه چې دا یو سهامي شرکت دی او موږ غواړو دولتي یو کمپنۍ سره په دغه موضوع کې هوکړه وکړو. اخوا زموږ مخاطب د هغه وزارت چې دغه سکتور یې هماهنګاوه یو معین و دغه وزارت چې د خصوصي سکتور په دغه برخه کې دی مثلا مسؤل و که نه. نو هغې ویلې چې هغې په ډېر احترام هغه پر ستاسو خبره هغه پروتوکول یې بالکل مراعات کړ. هغې ویلې تاسو پوهېږئ ما دلته په یو منبع کې ولوستل چې د افغانستان د هغه کال هغه د بودیجې رقم مثلا دومره دی که نه، او د دغې کمپنۍ کلنۍ بودیجې 3 ځلې زیاته ده د افغانستان بودیجې. متوجه هستئ؟ بالکل خبرې ورو رسولی چې د تاسې له ټول حکومت نه دغه کمپنۍ هغې زیات دي باید او ارزښت یې زیات. ما کوشش وکړ چې دا ترجمه لږ زر نرمه کړم چې ډېر زموږ وزیر خفه نه شي، او خو خبرې باندې ټول پوه شول، ټول سره خلاص شو. بیا زموږ وزیر نور پافشاري نه کوله، ټینګار یې نه کوه چې خبره داسې ده داسې ده. خو یعنې دغه ډیپلوماتیک پروتوکول تاسو پوښتنه وکړه. ډیپلوماتیک پروتوکول هغه د ټولو دپاره مساوي دی. برابر ډیپلوماتیک پروتوکول یعنې ډیپلوماتیک نظم انتظام که نه، هغې د خاطره هغه ته نشي کولی چې تخریش یې کړې یا پکې ترجیحات ورکړې. البته کولی شي چې ښه یې کړې، ښه پروتوکول وکړي، دې کې بدي نشته ده، دا ستا حق دی. خو ځینې هېوادونه سره ډېر خودماني دي، ډېر نږدې دي که نه، هغې کولی شي چې دغه ریورنس یې ډېر اوسېږي. ځینې هېوادونه دي چې مثلا مناسبات یې ساړه دي، بیا هغه په ټولیزه توګه دا یو واحد معمول شی دی چې د ټولو په مقابل کې په یو ترتیب تطبیقېږي. صحیح. او ډیپلوماټان کولی شي په همغه هیوادونو کې چې دندې ترسره کوي خپل ګوندي او قومي مسایل تعقیب کړي. یعنې دا فرصت ورته شته، علاقمندي دغه هیواد دننه ورته شته چې یو ډیپلوماټ سره په دې مسلو باندې بحث وکوي. ګاونډي هیوادو کې خو به طبعا موجود وي، خو لرې پرتو هیوادونو کې څنګه؟ لږ زره په سوال سم پوه نه شوم. زما هدف دا ومل دغه مثلا افغان ډیپلوماټان چې په مختلفو هیوادو کې دندې ترسره کوي، که دوی وغواړي خپل قومي او ګوندي منافع هلته تعقیب کړي د ملي منافعو پر ځای باندې، کولی شي دا فرصتونه ورته موجود دي؟ ګورئ ښه، ډیپلومات خو حق نه لري چې ګوندي قومي مسایل په مقیم هیواد کې د مقیم هیواد مامورینو سره ډیپلوماتانو سره کله هم مطرح کړي. اصلا دا حق نه لري. ډیپلومات چې کله ځي بهرني ډیپلومات سره ګوري، هغه باید لږ تر لږه دوه دستور عملي کړي. اول داسې یوه طرحه باید د مرکز د خوا وجود ولري. دوهمه دا دنده باید ورته سفیر ورکړي چې ته لاړ شه نن سبا دغه ډیپلومات سره وګوره او په دغه موضوع سره خبرې وکړه. یا باید دا د هغه سفارت د ډیپلومات چې هغه همکچه اوسېږي، درست، که هغه سفیر دی، که هغه نایب سفیر دی، که هغه اول سکرتر دی، که دوم سکرتر دی، او داسې نور، درست. که د هغې غوښتنه اوسېږي، دا غوښتنه څېړل کېږي. مثلا یو کس دی، یو ډیپلومات دی د مصر د سفارت مثلا که نه، د مصر سفارت یو یاداشت لیکي چې غواړم په دغه اجنډا باید حتما په یاداشت کې ذکر شوي اوسېږي، غواړم په دغه اجنډا په دغه تاریخ تاسو دعوت کم مثلا سفارت ته خپل یا کوم درېمګړي ځای ته، درست، او غواړم د خپلې کچې ډیپلومات سره
سیاسي مسؤل اوسېږي، اقتصادي مسؤل اوسېږي، زه نه پوهېږم نظامي یا بل حتی شی نظامي غواړي هغې سره وګوري، یا فرضاً داسې کوم بله مسله اوسېږي چې هغې ته جالبه ده، دغه شی په اجنډا کې خپل لیکي او غوښتنه کوي. سفارت دا څېړي. سفارت شخص سفیر یا نایب سفیر که سفیر نه اوسېږي یا شارژ دافیر دا څېړي. په خاصو مواردو کې دا مرکز ته لیږل کېږي چې دغسې یو کس، داسې یو ډیپلومات په دغه موضوع غواړي خبرې وکړي. اول خو نظر اخیستل کېږي د مرکز نه، او بل معلومات هم غوښتل کېږي چې مثلا نن سبا زمونږ موقف د مصر د حالاتو په باره کې څه دی، یا د فلسطین په موضوع کې، د لبنان په موضوع کې. زه دغه هېوادونو نومونه اخلم چې ډېر ګرم، یا د ایران په اړه که نه. نو هیڅوک حق نه لري چې د دې اجنډا نه ووځي، خودسرانه لاړ شي چا سره روابط ایجاد کړي. نه خیر، ته روابط هم که ایجادوي مقیم هېواد سره، هغه باید د یو کړنلارې په ترڅ کې د مرکز راهنمود اوسېږي، هغې ته سم چارچوب جوړ اوسېږي او تا ته دنده درکول شوي اوسېږي چې ته دومره بااستعداد اوسېږي چې ته لاړ شي مثلا لابي وکړې، کار وکړي. هغه ته د یو برنامې په ترڅ کې کوي. نور که ته هر څوک کوي، هر کار کوي، دا خودسري ده، دا عدم د تعهد ده، او دا باید شدیدا مجازات شي. داسې کار اصلا امکان نه لري چې یو ډیپلومات لاړ شي بل ډیپلومات سره بې د دې چې سفیر خبر اوسېږي، مرکز خبر اوسېږي، کتنه وکړي. هېڅ امکان دا نه لري. دا بالکل خلاف د ټولو رهنمودو دی، د قانون خلاف دی، د ډیپلوماتیکو اړیکو خلاف دی چې ته لاړ شي خودسرانه چا سره وګورې، هلته بیا قومي مسایل مطرح کړي، ژبني مسایل مطرح کړي، ووایي چې په دې هېواد کې داسې دی او داسې دی. د دغسې څه شاهد وایي تاسې، یا بهرنیو چارو وزارت کې مس کله کار کوو یا د سفارت پر مهال باندې بل د دغسې څه شاهد وایي تاسو په خپله چې کوم هڅه سوي کوم سفارت کې د افغانستان؟ واضح خبره ده، یعنی خو اوس به نومونه نه اخلو، اما داسې متاسفانه په ځینو ضیافتو کې چې مخامخ شوي یاستو، په ځینو مذاکراتو کې ځینې داسې شیان زموږ ځینو داسې ډیپلوماتانو ویلي دي چې هغه اصلا د ډیپلوماتیکو اصولو او د افغانستان د منافع، د افغانستان د اساسي قانون سره کاملا په ټکر کې دي، او داسې خلک باید دفعتاً عاجل مرکز ته وکشل شوی وای او هلته مجازات هم شوی وای. متاسفانه چې خو چون هر څوک ډېری ډیپلوماتان یا بچی خالاو، بچی کاکاو، یا توپکدارو، یا واسطه‌دارو، یا زوردارو، هغه چا هغې ځای نه کاږلی شول. داسې اراده چېرته وه هغه حکومت کې؟ ستاسو خبره هغه حکومت خو هغسې تقسیم شوی و، دا یو چا پسې و، هغه یو چا پسې و، هغه یو چا رالیږلی و او ریپورټ ورکول کېده. مثلا مثال چې دغه ځینو بېطرفه ډیپلوماتانو چې سفیر یا قونسل یا د داسې په دغه محفل کې داسې ویلي، یعنی مرکز ته ریپورټ کېده دا شی؟ زه داسې فکر کوم چې هم د ډیپلوماتانو په منځ کې او هم خو زموږ په هر سفارت کې د خاصو ادارې استازي هم وو، بېله شکه په اکثرو سفارتو کې. نو زه داسې فکر کوم چې دې اشخاصو دې ادارو ته خامخا باید راپورونه لیږلی وای. زه چون ادارو سره تړلی نه وم، نو زه خو په دې نه پوهېږم چې آیا څه رقم که نه، او ما شخصا کوم راپور چاته نه دی لیږلی، او دا زما دنده نه وه، ځکه چې زما 2-3 دندې وې. یا ما معمولا سیاسي ګزارشونه ما ترتیبول په سفارت کې، او بل زه د سفارت رسمي مترجم وم. نو زما کار ډېر زیات و، پوهېږئ، چون اسناد چې به راتلل د مرکز نه هغه به مې ژباړل، بل ګزارشونه به مې سیاسي د وضعیت د دغه هېواد او د چاپېریال هېواد، دغه ګزارشونه یې ما په سلهاو ګزارشونه لیکلي مرکز ته، چې اوس چې کله مې یادېږي زه ځان ته حیرانېږم چې دونه ګزارشونه څنګه امکان درلوده چې ولیکل شي. دا خو بنګې بلارا اوس وایم که نه. نور اوس که سړی وګوري د افغانستان د جمهوریت د مهال یو شمېر ډیپلوماتان چې کله له دندو لرې سوي دي، مختلف قومي مسایل مطرح کوي. که په همدغه نظریې سره، همدې تفکر سره دوی ماموریت ترسره کړي، خو دا خو ډېر خطرناک و. مثلا قومي مسایل مطرح کوي. دا اوس حتی د افغانستان یو ډیپلومات
په واشنگټن کې دنده ترسره کړې ده. په خپله ښکاره په ټلویزیون باندې په ویډیو باندې په مرکه کې دی وایي چې د هڅه وکړله چې د افغانستان د ولسمشر د سفر هغه مخه ډب کړي واشنګټن ته، او دی په افتخار سره وایي چې دی وتوانېد بریالی سو چې د ولسمشر د خپل هیواد د ولسمشر هغه کومه څیره چې وه هغه خرابه وښیي په واشنګټن کې د امریکې چارواکو ته، او په دې لابي کې دی بریالی و. څنګه داسې یو څه د امکان ولري؟ یا حتی مثلا د افغانستان د تجزیې خبره کوي، دا اوس یې تجزیه هم کوم بد هغه نه ده، بد شی نه ده. که دې تفکر سره دوی کار کړی یو، لکه څنګه زه خپله هغه کوي اعتراف کوي، خو ډېر خطرناکه نه ده؟ ګورې ښه احتیاج دې وزارت کې ډېره ګډوډي وه او ډېر تصادفي خلک ګمارل شوي وو. دغه کس چې تاسو مثال ورکړ، زما یو لنډه قصه په یاد شوه چې کوم بل ځای کې ما هم کړې وه، کوم بله مرکه کې ستاسو خدمت ته به مو ویل، یو چا ډېر یو څوک راغلی و هغه ته د روانپو ته، ویل ډاکټر صاحب زه خو مشکل لرم. ویل څه مشکل لري؟ خو ووایه ولاړه مشکل مې ډېر لوی دی، خو ووایه. ویل زه ډېر دروغ وایم. وی پروا نه کوي، خیر دی زه خو ډاکټر یم، اوس به څو تمرینه درکړم، دا تمرینونه به ته اجرا کړې، انشاءالله چې ډېر ژر به جوړ شي. نه ډاکټر صاحب زما پرابلم دې نه هم ژور دی. نو څه کیسه ده؟ وی صاحب خبره دا ده چې دغه دروغونه چې ما ویلي دي اوس په دا دروغو مې باور کړی. متوجه یاستئ؟ دا خلک دونه دروغ کې توهم کې غرق دي چې زما فقط خندا راځي. یعنې اول خو دوی ډیپلوماتان نه وو، صحیح ده چې هغه کارت ډیپلوماتیک به دوی درلوده، هغه موقف به وو که نه، نور دوی په ډیپلوماسي باندې په لارې روان نه وو. عاصم صاحب محترم که نه، یعنې ما 5 کاله ډیپلوماسي لوستې ده، تر اوسه هم زه ځان ته شرمېږم چې زه ډیپلومات یم که نه. او یعنې د کوم شیان چې وړاندې تاسو ویلي وړاندې عادي کارمند په سفارت کې که نه، چې مشاور به په قنصلي کې، د هغې نه مې شروع کړه تر څو چې یو وزیر ورحمېده او زه یې ډیپلومات کړم. او هغه هم چې بلکل مسلکي ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې دغه پوهنتون ته ولېږل شوم چې خاص ډیپلوماتان یې تربیه کول او روزل یې، او په 5 ژبو هم غږېدل، خو چا ډیپلومات نه کولم ډېره موده. ګر چې داسې کس هم راغی دغه زموږ سفارت ته په ماسکو کې، چې 15 کاله ژوند یې په افغانستان کې نه و کړی، نو ټول ژوند یې په ایران کې کړی و، ټول ژوند او تحصیل یې مکتب یې فوق العاده راځي ماسکو ته، ماسکو کې پوهنتون وایي، هغه ماسکو کې ژوند کوي، په لیله کې فوق العاده مکتوب ته راځي، دوهم سکرتر مقرریږي. جالب. او داسې مثالونه ډېر زیات وو، خصوصا د جمهوریت په کلونو ډېر زیات هو. نو په هر ځای یعنې دغه کس چې تاسو مثال ورکوئ که نه، دا اول خو دی مسلکي ډیپلومات دی نه، او خپله وایي چې د سیاست او ډیپلوماسي نه ده لوستې. دی کولی شي هماغه کم سوادو خلکو ته ووایي چې زه ډیپلومات وم که نه، کم سوادو بې خبرو خلکو ته دا کولی شي ووایي چې ما د ولسمشر سفر ډب که امریکا ته. یعنې ته باید ماشوم اوسېږي چې دا شی واورې، او ته باید نور هم ماشومتر اوسېږي چې په دې باور وکړي. هغه د دروغو قصه مې په دې ارتباط تاسو ته وکړه. یعنې دوی دومره دروغ ویلي دي چې اوس خپله یې باور کړی او راځي تلویزیون کې هم دا خبره کوي. نو ته څوک یې؟ اول زه ستاسو خدمت ته ووایم چې دغه سړی سم په انګلیسي نه پوهېږي که نه. انګلیسي ته راشه، ته په کومه کچه باید انګلیسي پوه شې که نه، چې ته لاړ شې د یو ولسمشر سفر ډب کې، او په کېدای شي خارجه د امریکې د خارجه وزارت دروازه یې لیدلې، سټیټ ډپارټمنټ کې هغه هلته داسې ببرسري ناست دي، داسې د چا خبره مسلکي افغانستان شناسان ناست دي چې ته د هغو په ګردن برابر نه یې. هغوی د افغانستان څخه دونه معلومات جمعوي، استخباراتي، امنیتي، اقتصادي، سوسیولوژي، یعنې ټولنیز، نور هغې دومره جاسوسان لري په افغانستان کې چې ته څوک یې؟
هو هغه عملاً ته څوک چې هغه نظامي او بل استخباراتي او سیاسي هر او ډول ښکېل او هلته په زرهاوو انسانان د بالکل خپل هیواد ناست یو دی راځي بیا خپله سر ادعا کوي چې دلته هغه ما صاحب دا بیا لابې وکړه. بیا 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 سربیره پر دي هغه دا شیان که موږ مد نظر ونیسو دا شیان چې موږ تاسو اوس وشمېرل. بله خبره دا ده چې مقتدر هیوادونه کړنلارې لري د هر هیواد په استقامت کې. هغوی خپلې خطې مشي خپل سیاستونه تدوین شوي دي. هغه زما په زړه کار نه کوي. هغه کولی شي ما واوري د یو احترام هغه ستاسو خبره د پروتوکول د رعایت دپاره. ته چې غواړې یو چا سره وګورې که نه په هغه کې په سټیټ ډپارټامنټ کې ته اول باید هغې ته یو اجنډا وړاندې کړې. هو که ته چیرې کوم اجنټوري کوي که نه چې چاته کوم اطلاعات رسوي هغه ستا خپل کار دی. اما که ته غواړې چې داسې کوم اجنډا مطرح کړې خو درنه پوښتنه کوي چې ښه د څه شي په استازي ته څوک یې که نه. خو بالکل تا سره هغه 15 14 ډیپلومات خپل درلیږي چې فقط 2 دې وړي یادداشت درنه واخلي نور درته یو کاپي درکوي رخصتوي دي. یعنې بهرحال نو هیله ده چې سره پوه شوي وي. و نه ما چې کله دا مرکه اورېدله په هغه وخت کې مې ویلې څنګه یو هر د سفارت هر کارکوونکی هر څوک چې ځان ته ډیپلوماټ وایي هغه وکولی شي د بل هیواد وکیلانو ته د پارلمان سناتورانو ته یا خارجه وزارت ته دومره آزاد لاسرسی ولري بیا هغوی د څومره بیکاره وي چې له هر د سفارت له هر مامور سره د دومره په اسانه باندې وګوري او هغه هیواد هم په افغانستان کې هر ډول حضور ولري او که دا وغواړي دا اوس ټول افغانستان فضا نه یې هغوی کنټرولوي ویني او کیدای شي ټلیفونونه هم لکه د هغه وڅاري چې بیا ستا خبرو ته غوږ وکړي چې په هر صورت کله کله ټوکې کوله که نه او ټوکې به مې کولې خو صحیح شما گفتی نو ما هم باور کردیم. ما خبر ده متاسفانه دا مسایلو خو دغه ډول نظریات والا درلودونکي خلک که په سفارتونو کې موجود وي د خپل یو خطر ده چې هغه د دې باور یا ټول هڅه د دی چې له هر فرصت څخه ګټه واخلي تر څو دغه خبرې مطرح سي. ولې په دې وروستیو کې دغه ډول خبرې ډېرې مطرح کېږي؟ ستاسو نظر جانبه صاحب څه ده چې د یو ډنډوره یې شروع کړې د یو روایت غواړي رامنځته کړي سره که څنګه ده چې افغانستان ملت نه ده او افغانستان هیڅ وخت ملت نه و افغانستان باید په دې اوسني شکل باندې اداره نه سي او افغانستان یا فدرالي سي یا افغانستان باید دغه ډیپلوماټ چې ما ورته اوس بحث پرې وکوو یو څه وایي تجزیه هم بده نه ده که تجزیه سي. ولې دغه ډول مسایل مطرح کېږي؟ اوس خبره ده چې رښتیا سره چې ډېر عقده‌يي او ډېر بې صلاحیته ډېر ناپوه خلک په دې دستګاه کې نو دا په دې معنا ده چې اوس ګور خو زه ما هغه سفارت پرېښوده کله چې طالب استازی راغی هغه سفارت همداسې پرېښوده لاړم کاناډا ته. صحیح ښه کار مې وکړ ښه کار مې ونه کړ دا ما پورې اړه لري. صحیح ده ما دغه تصمیم ونیو خو زه بېکاره شوم. دا د نه لوړ معاش لرم نه بې کرایې کور لرم نه کوم بل امتیاز لرم نه ډیپلومات یم یعنې بهرحال که نه هېڅ خو زه هم بېکار شوم. نو که زه بېکار شوم او زه ووایم چې نور وطن مې نشته که زه په کار کې یم نو وطن شته ملت هم شته مشکلات لري نو که زه په کار کې نه وم نو بیا ملت نشته دی. هو دا منطق خو د ماشومانو منطق دی. خو راشه ووایه چې په افغانستان کې حاکمیت غیر مشروع دی. راشه په دې روایت فکر وکړه چې حاکمیت څنګه کېدی شي مشروع شي کوم ابزار ته ورته لري. که ته غواړې چې د افغانستان نظام ته تغییر ورکړې ستا روایت څه دی. حتی که ته غواړې چې په افغانستان کې داسې یو ساختار اوسېږي چې ستا په زړه اوسېږي دغه ستا ابزار څه رقم دی ستا روایت څه رقم ته دی. ته خو باید دا د ته خو وایې چې زه په دیموکراسي و نه پوهېږم د خلکو په ارادې باور لرم که نه. خو که چیرې ته د خلکو ارادې ته تمکین کوې خو ته به ځې به وایې چې زه مثلا په افغانستان کې دغسې یو نظام غواړم د خلکو آرا به ترلاسه کوې او د هغې په ترڅ کې به دغه نظام رامنځته کېږي قانونیت به رامنځته کېږي. یا په دې فکر کې چې هغه شی چې ته فکر کوې ستا په زړه کې دي ستا په ډېر خام ذهن کې دي هغه به کېږي
دا خو یعنی فکر وکړئ که نه عاصم صاحب دغسې کس راځي ډیپلومات کېږي. که زه ډیپلومات یم نو وطن مې نشته، هر شی شته. که به زه کلک کلک ماشونه چې ډبل ډبل اخلم نو هر شی شته. چې بیا وایم مې نخیستل نو وطن نشته دیگه، نیست افغانستان هیچ نیست. وروره افغانستان وو، افغانستان شته او افغانستان به 1000 کاله نور وي. دا بیخي تضمین کوم. د لکه جنګ خو یعنې زما دغه پوښتنې که بیا په بل ډول تکرار کړم، یعنې یو غواړي دوی یو روایت رامنځته کړي، بالاخره د خلکو اذهان د افغانستان د ملي یووالي، د افغانستان د موجودیت، د افغانستان د منافعو، د افغانستان د سیاسي جغرافي په اړه هغه کې متزلزل کړي، یا مثلا دغه کسان چې اوس نن سبا لا 13 کلنۍ کم دي، هغوی ته که دغه ډول ذهنیت ورکول کېږي په راتلونکو کلونو کې چې افغانستان هېڅ وخت داسې نه و، خو کیدای شي دا هغه غټه سي، د دوی کتله ورځ په ورځ وپړسېږي. فکر نه کوئ دوی غواړي همدغسې روایت سازي کوي؟ دا روایت د یوې حلقې په منځ کې د ډېر پخوا نه شتون لري ښاغلی عاصم. دغه روایت ته د دوی دغه ټول دوستان سره ککره په ککره کېږي. دا روایتونه دوی کتابونه لیکلي دي. دا څو وخته مخکې یو کتاب لیکلی و که 500 دلیل که افغان و افغانستان نیست. چا لیکلی و که حال ما فهمیدیم که 500 دلیل و علت وجود داره که هم افغانستان بود و هم افغانستان است. مهمه دا ده که نه چې دغه یو موصله چې یو څوک رامنځته کوي دا څوک دی. دا ته بس قضیه بالکل برعکس ده. قضیه بالکل برعکس ده. دا یو اړخ، دا یو اکستریمیست ډېره افراطي حلقه ده جناب عاصم. یعنې اندېښنه نه ده ورته پکار تاسو وایي؟ زه به خپل موضوع تشریح کړم بیا پرې فکر وکړو چې د اندېښنې وړ ده که نه ده. ګورئ دغه حلقه ډېره متعرضه، ډېره خشنه، ډېر په جګ غږ غږېدونکې پوه شوې، او یو تعداد بالکل د خارج څخه حق و زحمه اخیستونکي دي چې هغوی د افغانستان دغه کوم قومي جوړښت چې دی دا متزلزله کړي. ستاسو خبره دې کې خنډونه رامنځته کړي، دې کې تضاد و استکاک رامنځته کړي. صحیح؟ ښه، خبره دې کې ده چې نتیجه څه شوه؟ نتیجه دا شوه چې دوی د قومي روایتونه دوی د هویت بحران سره مخامخ کړل. دوی اوس د یو دیوال باندې سر وهي. متوجه سئ دغه حلقه چې هم سر په درد دی او هم دیوال مقاومت کوي، ځکه چې دیوال ډیر آهنین دی. هغه افغانستان نومیږي، هغه موږ ټول د افغانستان خلکو د هر قوم خلک است کنه. اوس یې سر په درد دی، ځان سره په جنگ دی ښاغلی عاصم. او بیچاره هغه ستاسو خبره ځوانان یې دونه اکستریمیست کړل، یا دونه د هغې ذهنونه مغشوش کړل چې اوس خپل هم نه پوهېږي، دا ځوانان هم نه پوهېږي، لاره ترې ورکه ده. فقط کنځلې کوه، توهین کوه، دا غواړم هغه غواړم، په څه ترتیب یې غواړي. مثلا دوی یو څه مطرح کوي، خراسان. خو د خراسان دغه تاریخي خراسان د جغرافي او حدودو سرحداتو نه دي خبر. کوم خراسان او جغرافیه له کوم ځای شروع وه تر کوم ځای پورې ټول منځنۍ اسیا تقریبا پکې شامله وه، ماورالنهر، نیم ایران پکې شامل و، نیم اخوا پاکستان پکې شامل و، یا کاشغر پکې و. له هغه خراسان نه دي خبر. خو مقصد دوی تصور دا ده چې دغه د افغانستان اوسنۍ 6,52,000 کیلومتر مربع مساحه همدغه خراسان و، نوم یې افغانستان سوی دی. یعنې د دوی باور دا ده او دوی غواړي بیرته یې خراسان کړي. زه به د ستاسو توضیح هم لږ اصلاح کوم که اجازه وشي. مهرباني. اول خو افغانستان هیڅ کله د تاریخ پوهان دي ټول واوري، او هغه زبردست تاریخ پوهان که هغه خالد نور احمد خالدي صاحب دی، که سیستاني صاحب دی، که نور دي هغه ټول زما نه بهتره په دې موضوع تاسو لاړ شئ. افغانستان هیڅ کله خراسان نه و. د افغانستان یوه برخه د بلخ، یوه برخه د بادغیس، یوه برخه د هرات، دا په هغه حوزه د خراسان کې وه چې عربانو به دا کلمه استعمالوله. عربان د فتوحاتو په وخت کې ویلې به چې یو ځمکه ده چې هلته لمر خېږي که نه، خراسان داسې یو شی.
دغې ځمکو ته به یې خراسان، یعنې لکه موږ چې وایو د مدیترانې حوزه، د لرې ختیځ حوزه، دې حوزې نوم داسې و چې بیا وروسته د فارس په امپراتوري کې یو ښار یا یو ولایت د خراسان په نوم اوس هم پاتې دی، خراسان رضوي و. صحیح. هو موږ څه تړاو لرو دې ته؟ بیا خراسان هیڅکله دولت نه و. خراسان یعنې دولت خپله یو تعریف لري. دولت کې باید کوم مشخصات اوسي کې خاله اصل دولت کې باید اول یو سیاسي مشخصه جغرافیا، نفوس، یو سیاسي قلمرو موجود، سرحدات بله، پایتخت، یو سکه ستا په نوم، درست، حدود اربعه، او بالاخره یو ملت، رئیس جمهور، یو فرهنګ، سلطان. بله مهرباني ووسئ. هو یعنې دا خو مشخصه کومه د سکه ده، دا د پاچا د خراسان څوک و، وزیر څوک و، حدود اربعه څه رقم ده. نو خو مفتې قصې دي که نه. خو زه خو وایم چې بحران د هویت دغسې متاستازې را پیدا کوي. یو طبي کلمه ده چې کله دا یو مرض چې څو رقم ته بڼې هغه کوي رامنځته کوي، هغې ته متاستازې وایو. دا نو یو درد پیدا شوی دی، هغه یې تداوي کړی نه دی، هغې نه بل درد پیدا شو، بیا هغې نه پسې بل درد پیدا شو، دا متاستازه ده. اوس د دوی وضعیت دغسې یو بحراني دی چې توهم د هویت، توهم د جغرافیا، توهم د ژبې، برتري جویي که نه، داسې په زور تعرضي، کنځلې، توهین، په ځای د دې چې په یو واحد روایت کار وشي. خو د واحد روایت د افغانستان د آینده نظام د خطر، دا خو کار غواړي که نه، دا خو حوصله غواړي، دا خو پوهه غواړي. اما کنځلماري دا خو اسانه ده، دا خو ډېر ساده کار دی چې ته تخریب کې کنځلې وکړې، بد و رد ووایې، دا خو زحمت نه لري په کار. اما که ته وغواړې چې یو روایت عملي، عیني، طبیعي، سیاسي، اجتماعي روایت ایجاد کې په دغه کمپلکس کې، دا ستا پوهه غواړي چې ته نه لري. رښتیا هم د هویت او د تاریخ او د هر څه له بحران سره مخامخ کسان دغسې خبرې کوي یا دغسې مسایل مطرح کوي چې هغه هیڅ واقعیت سره سر نه خوري، واقع کیدونکي هم نه وي. په هر صورت ډېره زیاته مننه جانباز صاحب. په دې مکافي بحث وکړو چې افغانستان د ډیپلوماسۍ په دستګاه کې له بده مرغه په وروستیو 20 یا 30 یا حتی 4 لسیزو کې دغه ثبات موجود نه و او هر څه پکې واقع سوي دي. موږ ولیدل چې په دې وروستیو کلونو کې کېدای شي د 4 لسیزو کې مختلفو هیوادونو هڅه کړې چې افغانستان کې د خپلو ګټو پر اساس باندې ګوندي او قومي مسایلو ته زور ورکړي. لکه ګاونډي هیوادونو ته ګوته ډېره نیول کېږي چې ایران یو اړخ غوښته تقویه کوو، پاکستان بل، د منځنۍ اسیا هیوادونو هم دغه رقم، روسیې او په لرې کې امریکا هم کېدای شي همدغسې هڅه کړې وي. څومره د سفارتونو د ډیپلوماټانو هلته په همغه مقیمو هیوادونو څومره دا هڅه کوله یا څومره دا مسایل ورته مطرح وو چې په افغانستان کې دغه قومي او سمتي مسایل تعقیب کړي؟ ښه داسې ښکاره خو یعنې زه شاهد نه وم، لږ تر لږه هغه هېواد کې چې ما کار کوم هلته ډیپلوماتیکه دستګاه ډېره مسلکي دستګاه ده. مثلا د روسیې په فدراسیون کې او دغه د هغې حوزې په هېوادو کې دلته خلک ډېر حساس او ډېر محتاط او ډېر مسلکي دي. یعنې غالبا دلته خلک ډېر مسلکي دي، په ډیپلوماسي پوهېږي. خو دې کې هیڅ شک نشته چې هر دغسې مقتدر هیوادونه خپلې استخباراتي دستګاهې لري چې هغوی نور چلندونه د نورو ابزارونه کار اخیسته چې خپل نفوذ من جمله په د اجنتوري په سکتور کې وساتي، هلته خپل نفوذ زیات کړي. دا بله خبره ده. اما مستقیما زه لږ تر لږه د دې شاهد نه یم چې مقیمو هیوادو کې مقیم ډیپلوماتان یا نور مامورین داسې کوم چلند کړی اوسېږي چې هغه د ډیپلوماتیکو نورمونو او اساساتو څخه عدول وشمېرل شي. او مثلا د پاکستان یو پخوانی ولسمشر نظامي ډیکټیټر نواز مشرف په یو ټلویزیوني مرکه کې مثلا د افغانستان قومي مسلو ته اشاره کوي چې دا قوم پکې ډېر واک لري، دا قوم پکې څنډې ته سوی ده. زما هدف دا اوس یعنې د خارجه وزارت په ناستو کې چې ډیپلوماټان ورسره لري دغسې مسایلو ته اشاره کېږي نه کېږي؟ تاسو شاهد نه وئ،
لږ تر لږه کېدای شي موږ اورېدلي دي ځینې نورو ډیپلوماټانو ته حتی په رسمي مجالسو کې دغه ډول مسایل مطرح شوي دي او دننه د افغانستان له خوا نه هم ما ځینو ډیپلوماټانو سره چې شخصي ناستې کړي دي دا خبره راته کړې چې علاقمندي به موجوده وسې افغان ډیپلوماټانو په مختلفو هیوادونو کې چې دندې ترسره کولې دي هغوی له چارواکو سره دا مسایل مطرح کول. لږ تر لږه یو ډیپلوماټ په ایران کې د دنده ترسره کړې و دا کیسه یې راته وکړله تقریبا 10 کاله وړاندې چې دغسې مسایل مطرح کېدل چې موږ یوه فرهنګي حوزه یو په افغانستان کې باید مثلا د فارسي ژبې د حوزې دپاره په هغه وخت کې که ستاسو یاد وي د یو فارسي ټلویزیون د جوړښت په تړاو باندې خبرې کېدې چې افغانستان او پاکستان افغانستان او ایران او تاجکستان به یو ګډ ټلویزیون رامنځته کړي. دغه وخت خبره ده نو دې مسایلو ته ول ډېر لمن وهل کېدله د افغان ډیپلوماټانو له خوا هم د علاقمندي ډېره موجوده وه. په هر صورت کېدای شي وي دا مسایل په نه زه بخښنه غواړم دا خبره خو جدا خبره ده. دلته خبره دا د ښاغلی عاصم چې پاکستان او ایران په افغانستان کې ډېرې غیر ډیپلوماتیکې اجندای پلي کولې او چون د دوی د دغه هیوادو لاسونه په افغانستان کې ډېر بر وو اوس خو هغه د بیخي د طالبان د دوی خلک دي پخوا هم د دوی لاسونه ډېر بر وو پخوا تاسو هغه د سپنتا کتاب ولولئ چې د ایران لاسوهنه بالکل څه رقم ته وه په کومه کچه وه د بوجې د پیسې چې به انتقالېدې افغانستان ته دا چاته رسېدلې دا د اطلاعاتو کلتور وزارت او نور وزارتونه خو کاملا د دوی په والکایان او والکایانو نفوذ لاندې خو بې شکه او همدغسې ډیپلوماتان په اصطلاح ډیپلوماتان به هلته لیږل کېدل هلته به اعزامېدل تر څو هغوی سره په هماهنګي دا کارونه وشي بې شکه چون دننه دوی په افغانستان کې په دستګاه د دولت کې نفوذ درلوده بې شکه خو په هغه حوزه کې چې ما کار کوو د دې شیانو زه مثلا زه شخصا د دې شیانو ناظر یا شاهد نه خو پاکستان او ایران د دوی اجندای ضد افغاني دي ضد افغاني یعنی پاکستان دغه وجودي فلسفه د افغانستان د منځه وړل دي او د ایران هغه وجودي فلسفه دا ده چې افغانستان باید فرهنګي لاندې کړي ډېر محتاطانه ډېر په حساسو حرکاتو ډېر په خوږې ژبې چې موږ نه پوهېږم یو حوزه استو یو ژبه ده یو تاریخ دی ایران بزرګ دی دا قصې مفتې قصې چې ځینو پرې باور کړی دی کنه نو په دې ترتیب دا هېوادونه خو طبعا او همدغسې سمپتیزانت یې درلودل د افغانستان په ټولو دستګاو کې نه یوازې د بهرنیو چارو په دستګاه کې دا خبره زه ستاسې نه منتفي کوم بلکل بله او ډیپلوماټانو تر کومې کچې اجازه درلودله مثلا د بهرني سفارتونو په افغانستان کې دی یو سفیر کولی شي مختلفو وزارتو ته لاړ شي مختلفو ناستو کې ګډون وکړي که هغه مثلا سیاسي غونډې یا غیر سیاسي غونډې اجازه لري کته پورته شي یا مثلا تاسو په روسي کې دنده ترسره کړې ده سفارت کوم ځایونو ته تګ اجازه درلودله؟ دلته دوه خبرې دي ښاغلی عاصم یو ځینې هیوادونو روابط ډېر زیات نږدې درست په ډېره لوړه کچه وي ډېر عمیق وي تاریخي مثلا کنه د انګلوساکس هیوادونو تاسو وګورئ خو بیا هم هغوی د پروتوکول حتی هغوی هم یو بل په منځ کې مراعاتوي یا مثلا ځینې عربي هیوادونه دي چې سره ډېر کلتوري ژبني دیني نږدېوالی لري که نه خو دا استثنا ده عمومیت داسې دی چې هیڅ سفیر بې د اجازې د مقیم هیواد څخه کوم وزارت ته تللی نشي افزون پر دې هغه باید د خپل مطبوع هیواد نه هم دا اجازه واخلي یا په یو پروسه کې دا اجازه ولري او یا که مشخصه موضوع وسیږي د دې که ځي کوم وزیر سره ګوري هغه باید د مرکز څخه اجازه واخلي مرکز خبر کړي د هغې نه راهنمو درته واخلي هو که دا کومه لړۍ وسیږي چې هغه التزام په دې وسیږي چې باید پرله پسې څو کتنې وشي دا بله خبره اما که زه ځم مثلا سفیر یم مثلا که زم فلاني وزارت ته بیا بستانیا په خپل سر روان یم داسې دا امکان نه لري اول خو هغه مقیم هیواد دا نو اجنډا غواړي چې خبره څه ده ورور څه په څه باره کې راکېږي راسره که نه بل دا چې ته باید دا صلاحیت ولرې او دا اجنډا ولري چې د کومې برنامې په ترڅ کې ته ځې دا وزیر ګورې ته ورسره هسې ګورې چای خورې که نه چې دا هم اجازه غواړي د مقابل د طرف
او دا ټول کارونه د بهرنیو چارو د وزارت د طریقه کیږي. د مقیم هیواد ته نشي کولای یاداشت د مستقیما هغه وزارت ته ولیکي. هو د مثلا بعض استثناءات شته دي، لکه څه، لکه ځینې هیوادونه دي چې د حقوقي مسایلو په ترڅ کې هوکړې لري لپاره د دې چې زیات وخت نشي. مثلا زمونږ یو وخت یو اوس هم هغه جاري ده چې هغې کې ما هم کار کړی دی. موږ یو هوکړلیک روسیې سره امضا کړه په 2015 کال کې، کومه که 15 کال موږ یو هوکړلیک امضا کړ ښاغلی عاصم چې د زندانیانو د استرداد باره کې و. دغه هوکړلیک یو ماده قید شوې وه چې لپاره د دې چې زیات وخت نشي، زموږ د افغانستان او د روسیې د فدراسیون د عدلیې وزارتونه به مستقیما یو بل سره مناسبات پالي چې زیات وخت نشي، چې وزارت خارجه بیا وزارت خارجه وسیله یالته چې دغه پروتوکول لږ زره لنډ شي، مستقیم به عدلي وزارت سره تعقیبوي. مستقیم ځان ته د انسانانو ژوند دی، کنه څوک زندانیان دي، نور پلار یې همیشه عریضې لیکي چې زه زما زوی راولېږئ چې دا خپل میعاد د حبس په افغانستان کې تیر کړي، کنه خو ډېر عاطفي قصې دي، ډېر خلک ژوند دی بلبل هغې دپاره چې دغه زیات وخت وشي داسې هوکړلیکونه کېدی شي چې امضا شي، پکې استثناء قید شي. اما نور ټول ته غواړې چې د ترانسپورت وزارت سره وګورې د مقیم هیواد، ته به یاداشت لیکې. اول خو ته باید اجازه د خپل مرکز نه واخلې، بیا به یاداشت ترتیبوي. هغه یاداشت به لیږي د مقیم هیواد وزارت خارجیې ته، بهرنیو چارو وزارت. هغه بیا دا تنظیمات کوي در سره، هغې بیا ځي مستقیما خپل وزارت سره خبرې کوي مربوطه، او بیرته بیا بل یاداشت راځي تا ته وایي چې اوس په دغه تاریخ وزیر حاضر دی چې تاسو سره په فلان بسمدان ځای کې وګوري. اوس مثلا د افغانستان سفارت په پاکستان کې د سفارت مثلا د پښتنو سره د اړیکو هلته چې کوم پښتانه دي پښتنو ګوندونو سره له هغوی له مشرانو سره سیاسي ډلو سره دیو سره هم د هغوی په کورونو کې هم د هغوی په دفترونو کې کتل او هم سفارت رابلل، دا اجازه شته نو بیا خو مخکې مې ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې همغه استثناء دلته عملي ده. صحیح. له ځینې هیوادو سره خاصې اړیکې دي د خاصو مسایلو په باره کې، خو قید دا دی چې همیشه باید د مرکز نه اجازه واخلي، او که هلته مثلا ځانګړی استازی اوسېږي، هغه سفیر کبیر اوسېږي کنه چې هغه لوی صلاحیتونه لري چې هغه د رئیس جمهور استازی دی، درست؟ داسې عادي سفیر نه وي. یعنی د سفارت کبرا یې پې لیکلی د افغانستان په هند کې مثلا پې لیکلی سفارت کبرا په اسلام آباد کې، دا له نورو سفیرانو سره فرق لري؟ یعنی ځینې سفیران دي چې هغې کبیر دي که نه، او هغې ډېر نږدې دي خپل اسټبلیشمنټ ته، هغې داسې خاصو صلاحیتو ته چې نور هم اجازې واخلي یو تعداد ضرورت نه لري. او لکه مثلا په دې وروستیو کې چې د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې و ذاخیلوال صاحب، هغه هم د ولسمشر استازی و هم سفیر و، هدف دې دا ده؟ نو هغې صلاحیتونه لوړ وو، که هغه اعتماد ولسمشر سره زیات و، بنان هغې کولی شو چې ځینې ابتکارات خپله وکړي، خپله تصمیم ونیسي، ځکه چې د ولسمشر اعتماد یې درلوده. متوجه هستئ؟ او سفیر کبیر و که نه، دلته عادي سفیران هم دي چې مرکز پرې ډېر حساب نه کوي، خو سفیر دی نو بس سفیر دی نو، بله روتین روزمره کارونه کوي. اما ورته ویل کېږي چې ته خو قیدېږي، هغه په هغه یاداشت کې چې د هغې په نوم ترتیبېږي، راځي د تقرر په وخت کې دا ځانګړتیاوې ټولې په نظر کې لیدلي چې د دې د صلاحیتو هغه چارچوب و هیته څومره ده، کوم کارونه کولی شي او د کومو کارونو خاطر ملزم دی چې د مرکز اجازه واخلي. صحیح. او وروستۍ پوښتنه جانباز صاحب، دغه سفارتونه چې کومو هیوادونو کې مقیم دي، مثلا د افغانستان سفارتونه د هر څو دولتو کې و 13 تر 40 پورې قونسلګري او سفارتونه چې موجود و، ډېر خطر ګواښ د همغو هیوادونو له اړخه له کوم اړخه دوی ته متوجه و، یا مثلا په روسیه کې د افغانستان سفارت د روسیې له اړخه کومه اندېښنه درلوده چې کوم اړخ کې کېدای شي دوی نفوذ وکوي، چې له همغو نه تاسو ځان ساتئ یا تاسو ورته متوجه وایاست؟ یعنې من خو داسې کوم خطر په روسیه کې مثلا زموږ ډیپلوماتانو نه احساسوه. دا چې نه، هدف مې دا نه ده چې امنیتي خطر دی یا بل څه چې هغوی دې وګواښل شي،
هدف دا ده چې هغوی باندې کار وشي، د هغوی تر هغه استخباراتي پوښښ لاندې رانسي، یا بل دغسې کم مسایل وو. مثلا په دې 45 کاله مخکې د مسکو کې چې د افغانستان سفارت وو، هلته داسې ویل کېدل چې هغه وخت کې د وخت د مشروع حکومت سردار داود په ضد باندې هلته مثلا د افغانستان په سفارت کې دغسې پلانینګ کېده چې هغه افغانستان ته بالاخره د خلقو پرچم د ډلو د تقویې او د دوی سره د ارتباطاتو یو وسیله شوله. یا مثلا ځینو نورو ځایو کې تاجکستان کې د همغه وخت سفارت، یا مثلا کارمل په هغه وخت کې نه پوهېږم په چک کې سفیر و که په پولنډ کې و، دی مثلا روابط یې مستقیما ماسکو سره و. زما هدف دغه ډول اندېښنه ده. ها دې کې خو شک نشته چې هر هیواد کوشش کوي چې په ترتیب خپل نفوذ د مختلفو طریقو مخکې موږ تاسو وویلې وساتي. افغانستان هم استثنا ده. د افغانستان متاسفانه چې هر څومره چې ته غیر مسلکي یې، هر څومره چې ستا تعهد ستا وطن سره کم دی، هماغله د دې خطر زیات دی چې ته استخدام شي د بهرنیو چارو د اجنټوري سیستم لخوا. هر څومره چې ستا ایمان ضعیف دی، هر څومره چې ته په نفس حاکم نه یې کنه، نو خامخا البته ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې په هر سفارت کې یو نماینده د خاصو ادارې هلته وي. پوه شوم هغه باندې، خو او کله کله همغه خاص هغې کېدی سي کې همغه خاص نماینده همغه خاصو ادارو سره تر ټولو ډېر تعلق وساتي. یو خبره ده چې موږ متاسفانه چې داسې بحراني دوره کې ژوند کوو یې چې متاسفانه هر کار کېدونکی وو، هر کار کېدونکی متاسفانه. بله ډېر زیات د خپل د دوستګي د دولت دغه عجیب و غریب تقسیمات د حاکمیت، بې باوري، بې اعتمادي. یعنې زه اوس نه غواړم هغې شیانو ته چې خپله شاهد وم د دې بې اعتمادۍ او د دې محفل بازۍ او د دې توهینو یو بل ته، هغه بیا کېدای شي په آینده کې بیا خبرې پرې وکړو چې په دې حاکمیت کې وو. منظور مې دی که نه چې تاسو هم پوهېږئ زه هم. نو طبعا چې ته دغسې خلک تقدیموې دولتي دستګاه ته چې ډیپلوماسي یو جز دی چې هغوی پېژني، تا ګوري، ستا اخلاقو ته په کتو همدغه خلک هلته ځي. استثناءات البته ښې استثناګانې هم پکې وي، لکه زه چې کوم ډلې سره نه وم، کوم قوم سره نه وم، زما قوم زما افغانستان دی او زما هېواد دی خلاص. البته ما غوندې خلک ډېر زیات وو، داسې هم نه وه، خو کار ټول همدغه کوو، نور به دوی به عیش و نوش کوو او خپل نورو کارونه به یې کوو. بله ډېر زیاته مننه جانبه صاحب. کور ودان په زړه پورې وه، ډېر مسایل ماته نوي وو، لږ تر لږه سره لږ ډېرو ډیپلوماټانو سره ناست وم، خوند یې وکړه. د نن بحث همدومره و. ډېر زیات تشکر ستاسو له وخت او حوصلې څخه، په بښونکي رب مو سپارم. تاسو هم مننه او ټولو هغه ځایونو چې موږ وکتل، موږ یې ولیدلو، هغوی خسته شوي نه اوسېږي. راته ښکاري چې زه خسته شوم، لکه چې اوس مې ژبه بنده کېږي. ټول په الله او لوی څښتن ته اواز سپارم. تشکر.